اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې سنګینې غوښتل زړور راوغواړي، خو حسن خان یې مخالفت وکړ. بیا هم سنګینه په خپله خبره ودرېده. اوس به دا واورو چې د پرخې اندېښنه ولې زیاته شوې. وای خدایا، ستن مې په ګوته کې لاړه. پرخې ولې په تا باندې څه چل شوی دی چې په ګوته کې دې ستن لاړه؟ خیر دی، لږ فکر کوه. هی زرمینې، فکر کومه، خو د کور دومره لانجې دي چې ما نه بیخي وار پار خطا کړی. بیا څه چل شوی دی؟ چل دا شوی دی چې عجبګل کاکا سپین ږیري رالیږلي وو. دغې نه خو زه خبره یم. چې خبره یې نو پلار مې د هغه سپین ږیرو خاطر هم نه دی کړی. وایي چې ولور نه تېرېږم. نو اوس مې ځان سره فکر کوو چې زه باید په خپله میدان ته راشم. هغه څنګه؟ تا خو ویل چې ما ته شرم دی که نه؟ زه به د پلار په مخ کې دا خبره څنګه کوم؟ زرمینې، هغه به دې نه اورېدلي؟ وایي چې په تنګ شي نو په جنګ شي. زه نوره د پلار سره تنګه یم په همدې خبرو باندې. ته وګورئ، عجبګل کاکا ته ګواښ کړی دی چې ولور رانه کې نو زه به ستا د زوی نه خپله لور خلاصه کړم. سبا به مې بیا بل چا ته ورکوي، هغه هم د ولور په مقابل کې. نو د هغې شرم نه خو دا راته ښه دی که نه چې د پلار په مخ کې ودرېږم او د خپل حق نه دفاع وکړم. آفرین، بس اوس خبره جوړېږي. دا راته وایي چې زه در سره څه مرسته وکړم؟ زرمینې، ته نورې څه مه کوه، بس دومره وکړه چې شبانۍ کاني ته دا یو خبره وکړه. څه ورته ووایم؟ ورته ووایه چې تاسو نور د ولور په هکله غږ مه پورته کوئ او ما زما پلار ته ګواښونه کوئ چې هر څه کېږي زه یې مخه نیسم. سمه ده، د هغوی نه بس ته بېغمه اوسه، خو چې ته له خیره سره توره وکې. توره به کوم، دا چې پلار مې زما په سر ولور اخلي نو زه دا اجازه هېڅکله نه ورکوم. تازه ګل مولوي صاحب، د مانځه نه اوزګار شوې په خیر؟ حسن خان کاکا، فارغ شومه. زه ښه دی، زه هم دا تا ته ناست ومه. ما ویل چې تا سره خبره وکړمه بیا به بیرته لاړ شمه جرندې ته. خدای دې خیر کړي، څه خبره وه؟ خیر دی، ما ویل چې د زړور په هکله درته یوه وینا وکړمه. د زړور په هکله؟ زړور خو به تبلیغ نه راغلی نه یي؟ نه دی راغلی، په همدې خاطر راغلمه چې د مورې ډېر یادېږي. نو ما ویل چې ته د دې تبلیغ مشرانو سره اړیکه ونیسي چې دا زړور راولېږي. ډېرې ورځې وشوې که نه؟ ورځې وشولې، هغه د 40 ورځو لپاره تللی و، خو د تبلیغ مشرانو وویلې که لږ نور وخت هم ولګې نو ښه ده. نو موږ هم ورسره ومنله. نو ته څه وې چې هغه ته سوال جواب وکړو، راتلی نه شي؟ ولې نه، راتلی شي. چې راتلی شي نو بیا ورته یو خبر ورکه چې د خیره سره کلي ته راشه او مور به دې وګوري، زړه به یې ښه شي، بیرته به له خیره سره لاړ شي. سمه ده، بس په همدې شرط به راشي. خو ګوره حسن خان کاکا، د زړور راتګ ته به اوس ډېر نه خوشحالېږي، ځکه تر څو چې پوره اصلاح شوی نه وي نو تر هغې باید په تبلیغ کې پاتې شي. په تبلیغ کې رنګارنګ خلک وي، د خلکو نه متاثره کېږي. اوس هم الحمدلله خبر شوم چې ډېر تغییر پکې راغلی، صورت جامه یې په سنتو برابره کړې ده. خدای تعالی دې وکړي. نو زما خو همدا ارمان دی چې زما زوی نه یو ښه سړی جوړ شي او بیا راته د چا لانجې او دنګلې کور ته را نه وړي. ښه، ته ورسره لږې خبرې وکړه او د خیره سره راویې غواړه. بېغمه اوسه، زه به ورته احوال ورکم. استاذه وایه که نه، څنګه دې نن را پېښه کړې؟ هغه هم زما دیرې ته. هاي ملک صاحب، که رښتیا درته ووایم د مطلب شاه د لاسه راغلی یم، یعنې تاسو ته په ګیله راغلی یم. څه؟ د څه شي ګیله؟ کلیوال اوس مانه د څه شي ګیلې کوي؟ زه خو اوس ستاسو ملک نه یم،
ملک صاحب همدغه خو وایم کنه که ته اوس ملک نه پخوانی ملک خو یې کنه ګوره مطلب شاه ستا سړی دی او ما سره ډېره غټه دوکه وکړله داسې څه کړي دي چې ته یې په ګیلو کولو مجبور کړی مطلب شاه ما ته ویل چې ته د ملک بهادر او د شورا د پریکړې مخالفت وکړه ما مخالفت وکړه موټر مې تیز وچلاوه خو اوس شورا جریمه کړمه هغه وخت راته مطلب شاه ویلي و چې ستا د هر څه ذمهوار زه یم اوس چې وخت راغی ځان یې رانه ویست نو دا دی تا ته راغلم ملک صاحب 15,000 افغانۍ ډېر شی دی دا زما د وسې نه دي پوره ښه یعنې چې سخته در باندې راشي نو بیا ما ته راځې اوس تازه خفه کېږي به نه ته ما ته د دې خبرې جواب راکړه هغه وخت چې ملک ګوټی یعنې ملک بهادر د دواړو کلو ملک کېده نو تاسو چیرته وئ ملک صاحب موږ همدلته خو زموږ سره کار د موټرو سره او بیا د ملک په ټاکل کېدو کې زموږ قصور څه شی دی قصور هم شته که نه نم زما په اډۍ باندې ننګ وکړه نم زما په ملکۍ ننګ وکړو اوس چې در باندې ملک بهادر او شورا کمې نخرې کوي نو کوي دی ځان ورته ټینګ کوي ما پسې مه راځئ او بیا هم که زړه م نه صبرېږي نو لاره درته ښودی شم او هغه دا چې راځئ اوس هم د ملک بهادر د ملکۍ نه انکار وکئ او دا غږ هم پورته کوئ چې موږ د دواړو کلو شوراګانې یو ځای نه منو بس زم بیا د هر څه ذمهوار یم تاسو ته خلاص اوسئ ملک صاحب که دا ځله م انکار وکړو نوره جریمه به راباندې راشي بس نو استاده بیا ځه خپل کار کوه ما ته مغزه مه خوره مجبور یم چې لاړ شم دا جریمه به زه لنډه کم که په قرضي او که په پوري پیسې به ورته پیدا کم خو چې زما یادي نه به ستا خبره بیا ومنم او نه د مطلب شاه شبانې کانی خپل کارم کوه او ما سره په خبرې م کوې ولې نه زرمینې وایه که نه څه دې ویله و ما ویل چې د پرخې پلار پسې خو به م څوک نه یې لیږلی هی ولې نه میوه ګل لالا تازه ګل او دا اوس هم ورته سپین ګري ورلیږلي وو خو هېڅ سم ونه شو همدغه ما هم ویله چې د پرخې پلار د چا خاطر نه کوي تاسو چې تر اوسه څه کړي دي هغه خو وشو باقي نور قلارې کښېنئ وی زرمینې دا څه وې څنګه کینو د پرخې پلار چې څومره ور غواړي دا زموږ په وس کې شته همدغه خو ویم که نه الماس کاکا هغه څه کوي چې زړه یې غواړي مشرانو ته یې ویلي دي چې دا دلته رواج دی او ما خو کوم بې رواجه کار نه دی کړی چې تاسو ما پسې راځئ نو ما ځکه تا ته ویله چې دا خبره نوره مه چیړئ خدای مکه چې نوره خرابه نه شي هی زرمینې له خرابې به څه خرابوي دابد پلار هم ګواښونه کوي او الماس خان هم په منځ کې زموږ زړه ګړوب شو خدای په خیر کې تا اندېښنه مه کوه اوس له خیره سره پرخې په خپله اراده کړې ده چې د پلار سره دا خبره حل کړي نو ته څه وایې چې پلار به خبره ومني مخکې خو مونږ ویل چې زه پرخه به ستونزه حل کړي خو هماغه شان پاتې شوه اوس هم فکر نه کومه که پلار خبره ومني هغه ځل خو خبره پسې شاوه پرخې به خبره مور ته کوله او مور به یې پلار ته خو دا ځل پرخه په خپله پلار سره کیني ما ته یې وویله چې زه به دا ځلې د پلار سره د ورور پاکله خبره سپینوم نو خیر دی تر څو چې د پرخې معلومات کېږي تاسو په خولې لاس کېدئ وی مونږ به غږ هم ونه کړو خو چې ستونزه واره شي د سلګۍ پلاره تا څه وکړل زړور خان دې راوغوښته که نه زما خبره دې په یو غوږ واورېده او په بل دې ویسته نه سنګینې ستا خبره مې اورېدلې ده او عملي کړې مې هم ده تازه ګل ته مې خبر ورکړه نو تازه ګل به په دې کې څه وکړي د شورا منشي نه دی هغوی تبلیغ ته نه دی لیږلی اوس چې کور ته راځي نو شورا پې باید خبره وي نو په همدې خاطر مې تازه ګل ته وویلی چې د تبلیغ مشرانو سره خبره وکړي چې زړور خان دې کور ته راشي مور یې پسې خفه ده نو کومه ده تر اوسه ولې رانغې وسنګینې نو دا خو زما او ستا ترمنځ خبره نه ده که نه زړور خان به د تبلیغ د مشرانو په اجازه راځي هی څه به ووایم نو زما خو یې زړه نه مني ستا زړه څه شی مني زما زړه دا وایي
چې ته ماسې غولې زړه ورخان نه راغواړې ځکه تا هغه ورځ وویلې چې د پرخې د واده نه وروسته به راغواړم. سنګینې ما ویلیو خو وروسته مې فکر وکړ چې معلومه نه ده د پرخې واده څه وخت کیږي. ستا په خاطر مې زړور خان راوغوښته چې ته به یې وګورې او زه به معلومات وکم چې هلک څومره بدل شوی دی. ډېر به بدل شوی. تر څوم چې په خپلو سترګو لیدلی نه یي دا نشو ویلی چې هغه دې بدل شوی. چې یو ځل راشي له خیره سره نو معلومات به یې وشي که ښه سړی ترې جوړو دی کور او دی پلار او مور او که خپل عادتونه یې وسم کول نو وسنه درته ویمه چې بیا به یې تبلیغ ته لیږو ځکه چې زما پخوانی زړور خان نه دی په کار چې ایله راته لانجې ګوري. خدای به خیر کړي. اوس دعا کوه چې زوی مې په خیر راشي. مولانا صاحب تازه ګله هغه موټروان مې ولیده چې موټر ته ناستو جریمه یې داخله کړې ده او که نه؟ و انجینر صاحب فریده جریمه یې داخله کړله او د موټر چلولو اجازه مې ورکړله. اوس مې زړه و چې ته او ملک صاحب ته دا خبره واضح کم خو زه ښه شوه چې تاسو را یاده کړه. بس دعا کوئ چې بل څوک د قانون نه سرغړاوی ونه کړي. دا موټروان هم تاواني شو خو زه خیر دا تاوان یې په ګټه دی بیا به داسې نه کوي. ته رښتیا وایې ملک صاحب چې د جرم دپاره سزا حتمي شوه نو بیا څوک د جرم کولو جرأت نه کوي. ښه ملک صاحب اوس خو دا خبره سر ته ورسېده. مامور صاحب بیدار موږ تاسو ته یوه یادونه کړې وه ستاسو فکر ورته و هغه چې تلو نو موږ تاسو ته د ځای خبره وکړه چې باید د غونډو او ناستو لپاره ځای ولرو. و همدغه خبره. ښه نو ستاسې څه رایه ده؟ که زما په خوښه شي نو خبره یې ډېره د کار کړې ده. په کار دا ده چې داسې ځای ولرو. ځای خو به ولرو خو د دې لپاره امکانات شته او که نه؟ په خالی میدان کې خو ناستې نشو کولی. خامخا یو کوټه نیمه پورته جوړیږي. د هغې نه تاسې بېغمه اوسئ. الله مهربانه دی دا هر څه به پیدا شي. خو ملک صاحب اول باید موږ او تاسې ځای وټاکو چې زموږ د ناستو او غونډو لپاره به کوم ځای مناسب وي. چې هر ځای تاسو ته مناسب ښکاره شو انجینر صاحب فریده بس زموږ در سره خوښه ده. زموږ له لورې هېڅ ستونزه نشته. که د غونډو او ناستو ځای دلته جوړوئ کنډو کلي کې هم سمه ده. که یې زموږ طرف ته جوړوئ هم څه خبره نشته. الله دې ژوندی لره ملک صاحب چې تا خپله خوښه موږ ته وسپارله. موږ به انشاءالله چې داسې ځای وټاکو چې په ټولو شرایطو باندې به ښه برابر وي او زموږ له خوا به چاته ستونزه هم نه وي. مولانا صاحب تازه ګله دا ځای به له خیره سره موږ او تاسې په شریکه ټاکو. خو چې هغه مطلب شاه چېرته دی؟ انجینر صاحب فریده په مطلب شاه څه کې؟ ملک صاحب هغه د شورا پوزیسون دی او د شورا چې کومه خبره او یا فیصله کیږي نو باید پکې وي. سمه ده بیا نو ورته سوال جواب وکئ او چې ځای مو وټاکو له خیره سره بس ما ته صرف خبر راکئ نور تاسې پوه شئ او کارم. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې موټروان شورا ته جریمه ورکړه. دا هغه موټروان و چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې وه او بیا د سپیناوي لپاره حاضرېده هم نه. هغه څوک چې قانون مات کړي او بیا سرزوري هم کوي نو له کومو جنجالونو سره مخ کیږي. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 33 10 55 0 شپږ شپېته 33 10 55.